نو تاسې درمیانه اوسیږئ. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دا معنی چې نه مشقت شته پکې او نه بې بندوباري شته پکې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه راته فرمایي یسرو، تاسې په خپلو ټولو امورو د زندګي کې د اسانۍ لار مختاره کوئ. زموږ د فقهاو طریقه مبارکه دا ده چې کومه فتوا ارفق او اشفق په انسانانو باندې اسانه انسانانو ته هغه ته ترجیح ورکوي، هغه رویه مختاره کوي. سختی د مسلمان له شان سره نه ده پکار. ولا تعسروا دومه جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سختی مه کوئ، نه په معاملاتو کې د سختی ته کوئ، سختی ته اراده کوئ، او ما په عباداتو کې. دا صحیح ده چې په عباداتو کې کوم عمل اشق یې په نفس باندې د هغه د خدای په نزد باندې ثواب زیات دي، خو دا انفرادي اعمال دي. په اجتماعي اعمالو کې خصوصا ولایت امور د مسلمانانو مسؤلین دا به له خپل رعایت سره مفتیان او هدایت کوونکي او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مسؤلین دا به له خپل ولس او له خپل رعایت سره سختی نه کوي، تشدد به نه کوي. اسلام کې یسر ده، په اسلام کې سختی نسته. درېیمه جمله په دې حدیث مبارک کې ده وبشرو، خلقو ته زیری ورکوي، نفس ته زیری ورکوي، خپل ځان خوشحاله ساتئ، د الله په توفیق باندې خوشحاله اوسیږئ، د الله په یو عبادت ترسره کولو باندې خوشحاله اوسیږئ، او په معاملاتو کې چې کوم نیکه معامله له چا سره نیکه رویه او نیک سلوک له چا سره وکړل په هغه باندې خوشحاله اوسیږئ، د خپلو میلمنو په قدر باندې خوشحاله اوسئ، له همسایه سره په ښه سلوک باندې خوشحاله اوسیږئ، له رعایت سره په ښه سلوک باندې په ښه رویه باندې خوشحاله اوسیږئ. او ولا تنفروا دا څلورمه جمله ده چې تاسې د تنفیرو د نفرت اچولو کوشش مه کوئ، خلق له دینه تریوئ مه، خلق له دینه متنفر کوئ مه. که تاسې یو څوک له دین او شریعت مخالف وینئ، د امر بالمعروف د ادارې یو څوک ورځي ورسره مخامخ کیږي، نو هغو ته به داسې الفاظ نه استعمالوئ چې ای فاسقه، ای بېدینه، ای د خدای دښمنه. نه په لین او فریب کو په شفقت او په نرمي سره به د هغه سره برخورد کوي، هغه به پوه کوي، د هغو بدو اعمالو په عواقبو به پوه کوي، د آخرت په اضرارو به پوه کوي، عقیدتمند کوي به یې، عقیدې ته به یې راجع کوي چې هغه په عقیده باندې راسي، په هغې کې یقین پیدا سي، په هغې کې ایمان پیدا سي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.